د دره دمخیل دا ماشومان وایي چې د سبق وس یې نه درلودو، خو په سیمه کې د شتمنو لخوا جوړه یوه اداره افریدي ویلفیر ټرست ده چې د سبق ټول خرڅ یې برداشت کوي. افریدي ویلفیر ټرست د لومړي جومات نه واخله تر د 14م PhD MPhil او دارنګ مسلکي تعلیم ورکولو کې د بې وسه زده کوونکو مالي مرستې کوي. په دره دمخیل کې په یو شخصي سکول کې زده کوونکي ماشومان وایي نوم یې شهزاد رحمان ده او 15 کاله سبق یې زمونږ پیسې افریدي ویلفیر ټرست ورکوي او کپړې مغو ورکوي، بوټان او د ګاډي پیسه مغو او د سکول فیسه مغو ورکوي. اراده مې 14 ده. زما نوم محمد احمد دی او زه په 9م کلاس سبق وایم. او زمونږ پلار غریب دی نو زمونږ په د فیس چې دا خیراتي اداره افریدي ویلفیر ټرست ورکوي. دې ادارې په مرسته تعلیم ترلاسه کوونکي چې اوس په یو سکول کې استاد دی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل ما نامه ګل محمد ده او زه د دره دمخیل شرکي مبارک خیل نه تعلق لرم. ما خو MPhil سوشیولوژي کړی، هغې سره مې اډیشنل MSc اکنامکس کړی ده او اوس ریسنټلی مې MA انګلیش سټارټ کړی ده. زه خو کویم چې که افریدي ویلفیر ټرست نه وی نو دا پخه خبره وه چې زه به دې پوسټ له او دې کوالیفیکیشن له نه رسېدلی. په دې چې کله مو FSC وشوه بیا یې مو پرایویټ وکړ نو مو خپل تعلیم چې تعلیمي سفر و هغه مو نیمه کې بس کاټ کړ. څه مجبورۍ وې، فاینانشلی پرابلم، نو بیا مولا یو ملګري مشوره وکړه چې ته داسې وکړه چې افریدي ویلفیر ټرست سره میلاو شه. نو هغوی سره زه میلاو شوم، هغوی مو سره غټه مرسته وکړه. د یادې ادارې یو چارواکي او پخواني د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې د دوی کورنۍ او نور ملګري یې خپلو کې پیسې راجمع کوي او د بې وسه خلکو په تعلیم یې خرچ کوي. د نوموړي په خبر چې راتلونکي وخت کې دوی اراده لري چې په ټولو قبایلي ضلعو کې زده کوونکو ته مرستې ورکړي. افریدي ویلفیر ټرست کې ما دا چې جنرال سیکرټري او دا چې کوم دا کله د فاټه خواسم کوم تاریخ ګورو ډیر وخت نه پسماندګي او تکلیفونه ډیرو، خو خصوصا د 2005 نه پس چې کوم حالات شو ډیر زیات خراب شو. نو په هغه ټایم کې مو چې کله دا سوچ کولو خصوصا د دمخیل به تاسو نوټس کی چې دې کې ډیر غټه لیول باندې نقصانات شوی، سکولونه تباه شوی، نور داسې. نو په هغه ټایم کې مو یو سوچ فکر کول چې دې کې کم ټیلنټډ ماشومان دی هغه له داسې یو طریقې کار جوړ شي چې هغه یو ښه مستقبل جوړ شي. نو هغه لپاره مو 2008 نه یو سٹارټ اخیسته چې هغه ترتیب اوسه پوری شروع د هغه کې خو کافي حد پورې ماشومان له ایجوکیشن کې یو ریلیف ملاويږي چې هغه خپل ښه مستقبل جوړ کړي. د قیصر جمال په خبره د ترهګرۍ د لاسه په قبایلي ضلعو کې تعلیمي ادارې ړنګې شوي، باید چې د حکومت سره سره د دې سیمو شتمن هم دې لړ کې خپل کردار ولوبوي.